د افغانستان او پاکستان د څو ورځنۍ شخړې او کړکېچ حقیقت ښکاره شو. د اسلام آباد او کابل ترمنځ پوځي تاوتریخوالی د کومې موخې لپاره پیل شوی و؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پیژندل شوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې ناندرۍ د لاملونو په اړه یو نوی او حساس ټکی راپورته کړی دی. د هغه په وینا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اوسنی کړکېچ یوازې یو سرحدي جنجال نه بلکې د یوې لویې نړیوالې لوبې برخه ده. افراسیاب خټک وایي چې د پاکستان او د اوسنۍ افغان واکمنۍ ترمنځ د تاوتریخوالي اصلي ریښه په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې له موضوع سره تړاو لري او دا مسله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره غوټه ده. هغه دا څرګندونې د کیا بلوچ د هغې پوښتنې په ځواب کې کړې چې پکې ویل شوي وو ډونالډ ټرمپ غواړي په هره ناندرۍ کې ځان د امن ضامن وښیي او په سیمه ییزو چارو کې اغیز ولري. خټک په دې باور دی چې پاکستان د بهرنیو فشارونو یا غوښتنو له مخې له افغانستان سره پوځي فضا توده ساتلي او دا کړکېچ د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه ده، نه یوازې یوه ناڅاپي سرحدي شخړه. د نوموړي په اند که د باګرام اډې موضوع او د سیمې د سترو قدرتونو رقابتونه په جدي ډول وڅېړل شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستی تاوتریخوالی تر ډیره د جیوپولیټیکي محاسبو پایله ده. هغه ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه باید د بهرنیو قدرتونو د سیالیو پر ځای د دوه اړخیزو خبرو او سیاسي تفاهم له لارې شخړې هوارې کړي څو د لا زیاتې بې ثباتۍ مخه ونیول شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.